عزتمندو دا نن سبا سیلابونه راځي دا څه وجه ده؟ زلزلې راځي دا څه وجه ده؟ طوفانونه راځي داسې طوفانونه چې کورونه ځان سره ورانوي دا څه وجه ده؟ عزتمندو د دې وجې ښودلی شوي دي خو موږ پوهېږو نه. عزتمندو کله چې بېحایي عام شي نو بیا به سیلابونه هم راځي، زلزلې به هم راځي، طوفانونه به هم راځي. کله چې زنا عامه شي نو بیا به دغه شیزونه راځي. کله چې په ناب تول کې کمې راشي بیا به سیلابونه هم راځي، زلزلې به هم راځي او طوفانونه هم راځي، نور قسمه شیزونه به راځي. کله چې رشوت عام شي دا تاسو ګورئ په هر ځای کې نن سبا رشوت نه بغیر څه خبره نه کوي چې تر څو دې ورته قائد اعظم بابا ورکړی دی، که هغه کچارې دي، که عدالت دی، او که په لاره روډ ټرافیک والا دي، هر یو شي په هر ځای کې نن سبا رشوت چي خبره چې کې نو بس دا چل وکړي. نو دغه شیزونه چې کله عام شي نو بیا به دغه شیزونه راځي، سیلابونه هم راځي، زلزلې هم راځي او طوفانونه هم راځي. دا ټول څه وجه ده؟ زموږ اعمال دي. زموږ د اعمالو د وجې دغه شیزونه راځي. چې کله زموږ اعمال صحیح شي نو بیا به د بره نه فیصلې هم اخیسته راځي. ګراني چې راځي دا څه وجه راځي؟ دا هم زموږ اعمال دي خو موږ پوهېږو نه. عزتمندو لږ سوچ نه کار واخلو او اسلام طرف ته متوجه شو.